چې کله حضرت معاذ رضی الله عنه دې ته تیار د پیغمبر علیه السلام حضرت بلال حبشي ته ویل ورسه زما د حجرې سه زما بګړۍ راوه زما لنګوټه راوه. چې کله حضرت بلال حبشي د پیغمبر علیه السلام لنګوټه راوړله پیغمبر علیه السلام هغه لنګوټه په خپل لاس حضرت معاذ ته پر سر وپیچله او په خپل لاس یې د مسجد نبوي او مخ ته پر سوارلي باندې سپور کړ او په خپله پر پښو باندې ورسره روان دی حضرت معاذ د یمن ته رخصتوي. حضرت معاذ چیغې کې ول بأبي و امي انت یا رسول الله، ای د الله رسوله ته پر پښو باندې روان یې او زه پر اوښ باندې پر خپله سوارلي باندې سپور یم. د پیغمبر علیه السلام ورته ستا د عزت دپاره یو څو قدمونه د الله تعالی د رضا دپاره در سره اخلم. ګورئ دا یو قسم نبوت دی چې انشایي نه ده. نبوت کې دا قانون دی چې نبی د ټولو امت خدمت کوي او شهنشاهي نه ده چې هغې پر ټولو امت باندې د خپل ځان عزت بړوي. نو حضرت معاذ ابن جبل دا پر سپارلي باندې سپور دی او پیغمبر علیه السلام پر پښو ورسره روان دی. د یو ځایه پر ورسره ځي د هغې څه وروسته حضرت معاذ رضی الله عنه رخصتوي. پیغمبر علیه السلام حدیث دی من سره ان یتمثل له رجال، چې کم سړي ته دا ښه خوند ورکوي چې زه راسم خلک ولاړ. په بعضې ځای کې داسې چې یا زه خو امام یم یا زه خو استاذ یم یا زه فر یم یا زه مشر یم یا زه حاکم یم یا زه فلان یم. بیا چې دی ناست دی در هغې وخته پورې دا خلک په ولاړې ورته ولاړ دي. څوک برچپک ورته ولاړ دي، څوک محافظین ورته ولاړ دي، څوک د عزت دپاره ورته ولاړ دي. پیغمبر علیه السلام وایي فلیتبوأ مقعده من النار، دغه سړی دی خپل ځان له په جهنم کې اوس لا ځای معلوم کړي. او په دې خاطر باندې پیغمبر علیه السلام حضرت معاذ سره پر پښو روان دی او حضرت معاذ رضی الله عنه پر سوارلي باندې سپور دی. چې کله رخصتوي بره یو څو وصیت ورته وکړل ولې معاذ د دې خلکو سره ښه زندګي تېره کړه چې د کوم مقصد دپاره دې د دې خلکو سره استوم هغه مقصد په ښه طریقه ادا کړه. ورته یې معاذ شاید چې دوباره ته مدینې ته راځې زما زیارت به ستا په نصیب کې نه وي او ته به د دې مسجد په یو کونج کې او ته به د دې حجرو په یو کونج کې شاید زما و قبر ته ودرېږې او زما او ستا ملاقات به بیا نه سره وسي. حضرت معاذ رضی الله عنه چې کله دا واورېدل نو حضرت معاذ رضی الله عنه ډېر زیات وژړل او دې ته قریب و چې هغه د ډېرې ژړا سره د بېهوشۍ په شکل د سوارلي سره یې لس. لیکن پیغمبر علیه السلام هغې ته تسلي ورکړه. د تسلۍ څخه وروسته د صبر وصیت یې ورته وکړي چې معاذ صبر کوه زما او ستا ملاقات به د دې څخه وروسته حوض کوثر باندې سره کېږي. حضرت معاذ رضی الله عنه یې رخصت کړ او دا یو حقیقت و چې حضرت معاذ رضی الله عنه په یمن کې زمانه تېره کړه چې د یمن څخه حضرت معاذ رضی الله عنه وروسته راغلی نو بیا پیغمبر علیه السلام دې وخت کې وفات شوی و. د حضرت معاذ رضی الله عنه په نصیب کې صرف د پیغمبر قبر ته درېدل سو، بیا د پیغمبر علیه السلام دید د حضرت معاذ په نصیب کې نه سو. غالبا چې په کومه ورځ باندې پیغمبر علیه السلام باندې بیماري او ناجوړي راځي د بیمارۍ او د ناجوړۍ څخه غالبا 3 ورځې مخکې، بعضې روایت پر دې باندې دي چې 1 ورځ مخکې د پیغمبر علیه السلام سره صحابه ورسره دی. د مدینې منورې مشهور قبرستان و ادره ده چې جنت البقیع دی. پیغمبر علیه السلام جنت البقیع ته راغلی. جنت البقیع کې د صحابو زیارت کوي، د قریبانو زیارت کوي. چې کوم ملګري ورسره دی هغې ملګرو ته یو خبره کوي ورته یې خلکو زما د زندګۍ به شاید ډېر کمه موده نوره په تا څوکي. ما ته الله تعالی د دې اختیار را کړی دی چې په دنیا کې زندگی تیرول غواړې او که زما ملاقات له راتلل غواړې ورته ما په دې 2 خبرو کې د الله تعالی ملاقات ته ورتګ کول ډېر خوښ کړي دي. او د هغې څه وروسته صحابو ته یو څه وصیت کوي، یو څه نصیحت کوي. د هغې څه وروسته چې کله دا د جنت البقیع د زیارت څه واپس راسي چې کله رالی 2مه ورځ د مرض ابتدا وه د پیغمبر علیه السلام په سر مبارک کې درد پیدا سو. چې کله سر کې درد ډېر پیدا سو هغه درد ډېر تیز ولو چې د هغې په خاطر پر ټوله بدن باندې تبه راغله او چې کله په بدن کې تبه راغله هغه تبه دومره ګرمه وله چې کوم چا به د پیغمبر علیه السلام پر بدن لاس کښېښوی لکه د اور پر سکروټه باندې چې کښېږدي
او صحابه ورته ویل د الله رسول ستا په بدن کې ګرمایي ډیره زیاته شوه، ستا بدن اندامونه داسې سو لکه د اور سکروټي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویل صحابه دا امتحان دی، امتحان په دنیا کې به قدر ایمانی چې کوم چاته الله تعالی ایمان مضبوط ورکړي پر هغې په دنیا کې تکلیف او امتحان هم در ټولو زیات راځي. نو ځکه دا زما امتحان دی، پر ما به خامخوا تکلیف ډېر زیات راځي. او دا رقم د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر بدن بعضې صحابه ورته ویلې د الله رسوله ستا په بدن کې دومره تبه تیزه ده لکه په 2 کسانو تبه چې یوازې پر تا باندې. نو پیغمبر علیه السلام ورته ویل الله تعالی به ما ته په قیامت کې 2 چند اجر پر دې باندې راکوي. د هغې اتبې ډېر اثر محرکه تبه ده او ګرمه تبه ده او بدن سوځونکې تبه ده، د هغې اثر دستي در مزغو او در دماغ پورې ورسېدی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د دماغ او د دې تبې د زور په خاطر باندې بېهوشي راغله. در 3 ورځو پورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بېهوشۍ په کیفیت کې دی. 3مه ورځ صحابه ډېر په تشویش کې دي، صحابه ډېر په غم کې دي او صحابه ډېر په ژړا کې دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دستي پوښتنه وکړه چې په هوش کې راغلی، ورته یې پر ما باندې یو څه یخې اوبه توکئ چې زه روزم خپلو صحابو ته یو وصیت وکړم او چې زه روزم د خپلو صحابو سره یو څه خبره وکړم. بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دپاره یو غټ تال راوړی. دې تال کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام کښېنولس، بیا 9 مشکه 9 ژیه یخې اوبه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر سر باندې ورتوت چې د هغې د په وجه باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بدن په ګرمایي کې لږ سړوالی راغلی. چې کله سړوالی راغلی نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حجرې مبارکې سره وواتی. چې کله مسجد نبوي ته راښکاره سو، په صحابو کې یو قسم د ژړا غږ جوړ سو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام راغلی مسجد نبوي کې د جماعت لمونځ ادا کړي. د جماعت د لمانځه کولو سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته یو څه وصیت وکړي. صحابو ته ویلې خلکو زما ډیره زندگی په تاسو کې تیره سوله او زما عمر 3 کاله ته راقریب سو، زما ماشوموالی هم تیر سوی دی، زما ځواني هم تیره سوې ده او زما پوخ عمر هم تیر سوی دی. او اوس الله تعالی ما ته اختیار راکړی دی د زندګۍ د تیرولو او که د الله ملاقات له ورتللو. ما د الله تعالی ملاقات ځان له خوښ کړی دی او زه به ستاسو د قافلې څه مخکې ځم، زه به ستاسو د قافلې میرې کاروان یم او زه به هلته ستاسو دپاره لار برابروم او زه به د قیامت په میدان کې ستاسو پر ایمان باندې ګواهي او شاهدي ادا کوم. ورته زما یوه خبره په دماغ کې ده چې زما زندگی ډیره په تاسو کې تیره سوې ده، لیکن زه د خپل رب ملاقات له روان یم. زما زړه دا غواړي چې زه د خپل رب ملاقات له په داسې شکل ورسم چې زما پر ذمه باندې هیڅ پاته نه وي. که چیرې زما په زندگی کې زما څخه تاسو ته یو سخت خبره سوي، زه ستاسو په حضور کې حاضر یم، اوس ما څخه خپل انتقام واخلئ، ما ته هغه سخت خبره اوس وکړئ. که زما په زندگی کې زما څخه تاسو ته چاته تکلیف رسېدلی یا په لاس یا په یو شي باندې چاته ما وهل ورکړي، نو زما بدن ستاسو دپاره حاضر دی، زما جسد او زما جسم ستاسو ته حاضر دی، راسئ زما څخه خپل انتقام واخلئ. او که زما پر ذمه باندې د چا مالی حق پاتی، نو هغه سړی ولاړ سئ ما ته د خپل مالی حق یادونه وکړئ چې زه په خپله زندګي کې د دې خبرو څخه ځان فارغه کړم. زما زړه دا غواړي چې زه د خپل رب ملاقات له د سلامتیا او دا صفایي په شکل کې ورسم چې زما پر ذمه باندې د چا شی نه وي. صحابو په دې ورځ ټول په خاموشي کې دي. په ټولو صحابو کې یو سړي د یوې وربشې مقدار د حق غږ نه وکړي چې زما په تا حق دی یا نسته. زه دا وایم چې دنیا کې ډېره درنه خبره دا ده، حالانکه دا یو حقیقت دی چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام تم دا ور معلوم و چې زما پر ذمه د هیچا حق نسته، او که زما پر ذمه باندې د چا حق هغه ټولو ما ته معاف کړي دي، لیکن د هغې باوجود پیغمبر علیه الصلاة والسلام امت ته دا لار وښیي چې امته د الله تعالی حضور ته چې ځئ هغې په سلامتیا او صفایي کې ورسئ. کوشش دا وکړئ چې ستا پر ذمه باندې دا شی پاته نه وي چې سبا د الله په حضور کې ستاسو د هغې قصاص اخیستل کېږي. زما په الله قسم دا در ټولو درنه خبره ده چې سړی قیامت له ورځي، چې سړی قبر له ورځي، چې
چې سړی د الله حضور ته ورځي، چې سړی سوال و کتاب ته ورځي او د سړي پر ذمه باندې د بل حقونه پاتې، دا د ټولو څه درنه خبره ده، دا د ټولو څه خطرناکه خبره ده، دا د ټولو څه عظیمه خبره ده. ځکه د قیامت په میدان کې که چیرې د چا ستا پر ذمه باندې حق پاتې، زه خو دا وایم چې هغه سړی که کافر وي چې تا د کافر حق ضایع کړی، الله تعالی د هغې کافر په مدد کې ستا په مقابل کې درېږي. نو زما او ستا به څه حالت وي؟ که ښکنځل کوو هم یې مسلمان ته کوو، که حق ضایع کوو هم یې د مسلمان کوو، که دلازاري کوو هم یې د مسلمان کوو، او که تکلیف رسوو هم یې مسلمان ته رسوو. نو د قیامت په میدان کې به زما او ستا پر څلور طرفه زما او ستا مدعي مسلمان وي چې الله تعالی د مظلوم کافر مرسته کوي، الله تعالی د مظلوم کافر په حمایت او په نصرت کې د قیامت په میدان کې درېږي. بیا به د مظلوم مسلمان په نصرت کې څنګه نه درېږي؟ نو زه درته وایم چې دا ډیره خطرناکه خبره ده چې سړی د قبر تورې کندې ته به داسې حال کې ورغوټه سي چې د سړي پر ذمه باندې د بل حقونه پاتې. دا د ټولو څه هغه ستړې خبره، هغه خطرناکه خبره دغه ده. ځکه دا ښکاره خبره ده، د روایتو څه معلومیږي که د یو سړي پر ذمه باندې د 1 ځمکه پاتې، یا د بل هغې غصب کړې ده، یا د بل هغې قبضه کړې ده، یا د بل هغې لاندې کړې ده او په خپله باندې ګډه کړې ده. د چا په خاطر؟ یا د زامنو په خاطر، یا د لمسیانو په خاطر، یا د راروان نسل په خاطر. دغه سړی که په دنیا کې یوه بد عملي نه وکړي، بس دغه 1 ځمکه د ده د جهنم دپاره کافي ده. بیا هغه سړی د جنت بوی لیدلی نه شي چې در څو پورې د دې قصات په جهنم کې د اخیستل شوی دی. یو روایت کې راځي د قیامت په میدان کې مظلوم راس چې چاته ښکنځل سوي دي، چې د چا حق ضایع سوی دی، چې چاته تکلیف رسېدلی دی، نو هغه مظلوم د قیامت په میدان کې ظالم در دې ګریوان ونسي، د الله تعالی در عرش لاندې ورته ودرېږي، الله د دې ظالمه څخه زما حق راواخله، دې په پلانکۍ ورځ ما ته تکلیف را کړی دی، زما پیسې غصب کړي دي، زما څه مځکه غصب کړې ده، زه زیر کړی یم او زما ته دا تاوان را رسولی دی. الله زه د دې بنده څخه خپل حق غواړم. الله تعالی ورته وایي ورې که حق ورکړه. هغه ظالم به دا وایي چې الله حق خو په دنیا کې پاته شو، زه قیامت ته رالم حق ته کومې خوا ورکړه. الله تعالی ورته وایي ورڅه حق ما راوړی دی، آخرت ته ورڅه ورته وایخه. ورته وایي الله چیرې پروت دی؟ ورته په هاویه کې پروت دی. جهنم الله تعالی اوه پوړه جوړ کړی دی، پر سر باندې جهنم دی، لاندې جحیم دی، دریم لظا دی، څلورم سعیر دی، پنځم سقر دی، شپږم حطمه دی، اووم هاویه دی، او د ټولو څه سخترین عذاب په هاویه کې دی. هغه بنده به وایي الله هغه حق چیرې دی چې زه دې سړي له راوړم؟ الله تعالی ورته وایي ورڅه په هاویه کې پروت دی. نو ملایکو ته به په لاس ورکړي وایي ورڅه جهنم لی ورولئ. چې ملایکې د جهنم پر سر باندې راولي، د اوله جهنم څه ورغوټه کړي. دی چې د جهنم د ابتدا څخه د جهنم انتها ته رسېږي 500 کاله پر تېر شي. در دې چې تېر شو په جحیم کښې واته 500 کاله دی په جحیم کې روان، 500 کاله دی په لظا کې دی، بیا په سعیر کې دی، بیا په سقر کې دی، بیا په حطمه کې دی، آخرنی دی هاویه ته ورسېږي. پر دې باندې په هر جهنم کې دی 500 کاله مزل کوي. او بیا چې کله دی د هاویه څخه هغه حق راپورته کړي، د هغې خوا بیا په سوونو کلونو دی راپورته کېږي چې کله آخرني پورتني جهنم ته راورسېږي، الله تعالی بیا په یو حکمت باندې پښه وښووي، بیا په جهنمو کې روان. زه دا وایم چې د ټولو څه ستړې خبره دا ده چې انسان د دنیا څخه په داسې حالت کې رخصت سي چې د هغې پر ذمه باندې د بل حق پاته وي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وفات په وخت کې راغلی صحابو ته وایي خلکو ما په تاسو کې ډېره زندګي تېره کړې ده او زما د زندګۍ هر دور په تاسو کې تېر شوی دی، که چیرې چاته ما تکلیف رسولی، یا مې چاته تیزه خبره کړي، یا د چا مالی حق پر ما باندې، یا د چا لسانی حق پر ما باندې، راسئ په زندگی کې زما څه واخئ. زما زړه دا غواړي چې زه د خپل رب حضور ته په داسې حالت کې ورسم چې زما عملنامه زما ذمه د ټولو بل د حقوقو څخه صفای. ما درته ویل د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر ذمه باندې دا ښکاره و چې هېڅ حق نه ولو، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام صرف د امت ته ښوونه کوي چې امت دنیا څخه چې را رخصتېږي په داسې حالت کې به نه را رخصتېږي. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې څه وروسته حجرې مبارکې ته راغلی،
پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې بیا د طب ډېر زورور کیفیت دی او د ډېره ځله د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ورځې اکثره حصه هغه په بېهوشي کې تېرې شي. لیکن چې کله د ماښام وخت راورسېږي نو د ماښام په وخت کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د ستي پوښتنه وکړي چې زما په زنانو کې نن د چا د حجرې واره دی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې وخت کې نه زنانې ژوندۍ دي او مقاسمت دی. مقاسمت د دوو زنانو په مابین کې تقسیم کول، د هرې زنانې خپل حق ورکول، د هرې زنانې سره خپله شپه تېرول. نو چې کله صحابه یا هغه د کور انسانان ورته وایي چې نن د پلانکۍ زنانې دی، وایي زما بستره او زما کټ در واخلئ د پلانکۍ زنانې. په دغه حال کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د مقاسمت خیال ساتي چې د هرې زنانې حجرې ته ځان رسوي. چې کله 2 او 3 ورځې داسې وسوله نو هغه زنانو چونکې د پیغمبر علیه السلام سره ډېره مینه وه او پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا مشقت هغوی برداشتولی نو په خپل مابین کې به مشوره سره وکړه. د خپل مابین کې مشوره سره وکړه چې بس پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته زموږ د طرفه اجازت دی چې دی په کومه حجره کې خوشحاله دی په هغه حجره کې د نورې شپې تېرې کړي. د هغې زنانو د اجازت څخه وروسته بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام اکثره ورځې د حضرت عایشې د ناجوړۍ ورځې د حضرت عایشې مبارکې په حجره کې تېرې شوې او پیغمبر علیه الصلاة والسلام به د حضرت عایشې مبارکې په حجره کې و. چې کله ورځو 2 او 3 تېرې شوې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کور انسانانو ته ویل چې تاسو انصار او مهاجر راجمع کړئ، زه هغې ته یو څه خبره کوم. صحابه کرام ورته راجمع شو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام دې وخت کې پر بستره باندې دی او پیغمبر علیه الصلاة والسلام پورته کېدلی نشي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته صحابو زما د رخصت وخت دی او زما د رخصت شپې را نږدې دي او ما د الله تعالی ملاقات اختیار کړی دی او زه د الله تعالی ملاقات لره ځم. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا خبره وکړه نو هغه صحابو کې دستي ژړا سوه. ورته یې د الله رسول امت به چاته پاته سي ستاسو وروسته؟ د امت غمخوار به څوک وي؟ د امت سفارش کوونکی به څوک وي او د امت ذمهوار به څوک وي؟ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې زما رب الله خلیفتی من بعدی، زما رب به زما څه وروسته زما د امت غمخوار او زما د امت. ورته یې صحابه زما یو وصیت دی چې کله زه په تاسو کې وفات شولم نو د ټولو څه مخکې به ما ته په ښه طریقه باندې غسل راکړي. خو لیکن د غسل متعلق یو وصیت درته کوم چې زما جسم به برهنه لڅوي نه. که کم چا په لس بدن زما پر بدن باندې سترګې ولګېدې هغې به بیا د زندګۍ تر اخره پورې په سترګو باندې ړندې شي. نو زما بدن به لڅوي نه. او چې کله مې ما ته غسل راکړی په 3 لباسه کې به ما ته کفن راکړی او د کفن څخه به وروسته ما د عایشې په حجره کې کښېږدی او تاسو به ټوله د حجرې سره سوځئ، ما او خپل رب به یو ساتکۍ سره پرېږدي او تاسو به د حجرې پر 4 طرفه ولاړ یاست. د لږ ګړی وروسته به حضرت جبرائیل راځي د ملایکو سره. زما اول د جنازې لمونځ به حضرت جبرائیل کوي. چې کله حضرت جبرائیل د جنازې لمونځ وکړي د هغې څه وروسته به تاسو نه راځئ، بیا به اول 2م نمبر باندې زما د جنازې لمونځ به زما اهل بیت او زما د کورنۍ انسانان کوي. او 3م ځل چې کله د اهل بیت د جنازې څخه فارغه سو د هغې څه وروسته به بیا زما د جنازې لمونځ عام انصار او صحابه کوي او په دغه شکل به ما د دنیا څخه رخصت کوي او ما به د خپل قبر او د خپل آخرته پورې ورسوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام انصارو ته وصیت وکړي چې کله وصیت وسلو د هغې څه وروسته انصار هغې د خپل کوره څخه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د کوره سره ولاړ. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په بیماری کې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ټول اهل بیت حجره کې دننه ورته حاضر دي او د مدینې انصار او مهاجر صحابه هغه ټول د پیغمبر پر حجره شاوخوا ورته ګرځي او انتظار کوي او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حالاتو معلومات کوي. روایت کې راځي د وفات څخه څو ورځې مخکې حضرت عایشه مبارکه کور کې خوب ویني. خوب کې دا راځي چې د اسمانه څخه سپوږمۍ راله. هغه سپوږمۍ د حضرت عایشې مبارکې حجره رڼا کړله او د هغې څه وروسته هغه حجره سره وچاودله. هغه سپوږمۍ په دې حجره باندې ننوتله.
حضرت عایشې مبارکې دستی د دې خوب ذکر خپل پلار حضرت ابوبکر ته وکړي. دا خوب د دې څه مخکې د زندګۍ په ابتدا کې حضرت خدیجة الکبرا هم لیدلی و چې د پیغمبر اوله زنانه وه چې د اسمانه سې سپوږمۍ راله او د حضرت خدیجة الکبرا په غیږ کې وله او هغه سپوږمۍ باندې د مځکې مخ ټولو سره روښانه سو. چې کله پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات سو نو حضرت ابوبکر دستی حضرت عایشې ته ویل بچې ستا د خوب تعبیر دغه و چې د اسمانه څه کومه سپوږمۍ و هغه پیغمبر و چې ستا په حجره کې د هغې قبر جوړ سو. د دې معنا ده چې هغه سپوږمۍ د دې حجرې په مځکه باندې ننوتله. د وفات څه څو ورځې مخکې حضرت علي رضی الله عنه راغلی، ای د الله رسوله ما خو خوب لیدلی دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې وخت کې بیماره دی. ورته یې څنګه خوب دی لیدلی دی؟ ورته یې زما پر بدن باندې زغره وله او زغره هغه شی دی چې د هغې په خاطر سړی د نورو مشکلاتو د بل د تورې سزان ګوري. ورته زما د بدنه څه هغه زغره ولوېدله او زه بې زغرې سولم. پیغمبر علیه صلات وسلام ټول علي هغه زغره زه وم چې ما ستا په زندګي کې ستا ډېر حفاظت کوئ او ستا په زندګي کې ما ستا ډېر معاونت کوئ، لیکن زما د مرګ بعد به بیا پر تا ډېر تکلیفونه راس او زما د مرګ بعد به پر تا باندې ډېر مشقتونه راس او ته به بیا د دفاع او د حمایت څوک نه لرې لکه زغره چې نه لرې. ورته بیا به هم عزو علی الدین بالنواجز، د خپلې د ځامې په غاښو به د دین ټینګوې حتی تلقانی علی الحوض چې در څو پورې حوض کوثر ته ځان رارسوې. د دینه څه به لاس نه خطا کوې، مشکلات به راځي، پریشانۍ به راځي، جنګونه به راځي او تکلیفونه به راځي، لیکن د دینه څه به لاس نه خطا کوې چې در څو پورې زما حوض کوثر ته ځان رارسوې. حضرت فاطمة زهرا ورته راغله، ورته یې د الله رسوله ما مې خوب لیدلی دی. ورته یې څنګه خوب دی لیدلی دی؟ ورته یې د الله رسوله قرآن کریم تلاوت کوم. په قرآن کریم کې یو روښانه ورکه د هغې د نور ورکه ده، پر هغې ماته دا تورې ډېر ښکاره معلومېږي چې کله څه زمانه مې تلاوت کړه یو څه زمانه بعد هغه ورکه زما د لاسه سوال وتله، بیا چې مې هر څومره زندګي کې تلاش وکړې هغه ورکه مې نه ولیدله. پیغمبر علیه السلام ورته ای فاطمې هغه ورکه زه یم، زه به د دنیا څخه رخصت سم، بیا به ته په ما پسې هر څومره سترګې ورغړی خو د مځکې پر یو کونج به بیا زما دیدار ستا په نصیب نشي. څلورم نمبر باندې حضرت حسن و حسین ورته راغلل، ورته یې د الله رسوله موږ مې خوب لیدلی دی. پیغمبر علیه السلام ورته څنګه خوب لیدلی دی؟ ورته یو تخت دی په هوا کې روان دی، موږ در هغه تخت در سایه لاندې ځو، هغه تخت راسه چابک سلو، بیا موږ لڅې پښې او لڅ سر په هغه تک پسې ژړل او پسې ځغاستو چې در څو پورې هغه تګ راسه هغه تخت راسه نیهام سو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله د حسن و حسین خوب ولیدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام وژړل، ولی بچانو هغه تخت زوم چې ما پر تاسو باندې د رحم سایه جوړه کړې وه او زه به درسه ولاړ سم بیا به تاسو په هغې پسې ډېره ژړا وکړې. هغه تخت زما جنازه وه چې زما په جنازه کې به تاسو یبلې پښې او سرتور سر رازغلی او په ژړا باندې به زما جنازه تاسو در قبر رسوئ. چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ژړا وکړه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر ژړا باندې ټول خاندان او ټول اهل بیت ورسره په ژړا سو. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عجیبه زندگی و د امت دپاره او د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د دې امت عجیبه فکر ورسره و. د نورو انبیاو په مابین کې عجیبه فرق. حضرت آدم علیه الصلاة والسلام باندې چې کله مرګ رالی حضرت آدم علیه السلام ډېر ژړل. حضرت جبرائیل علیه السلام رالی ورته آدمه د څه دپاره ژاړې، پر څه باندې ژاړې، ولې دومره غم کوې، ولې دومره ژړا کوې؟ د حضرت آدم علیه السلام سره دا فکر ورسره دی. ورته یې جبرائیل ژړا پر دې کوم چې الله تعالی د جنت ته سره ایستلی یم، نه معلوم د مرګ بعد به مې الله تعالی برته جنت ته ورسوي که به نه ورسوي. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام دستی دا حال الله تعالی ته ورسوی. الله تعالی دستی وحی راواستولی چې آدم ته دې اسمانو ته وګوره. حضرت آدم علیه السلام چې اسمانو ته وکتل په اسمانو کې جنت ښایسته کېدی، ولی آدمه دا جنت ستا دپاره ښایسته کېږي. حضرت آدم علیه الصلاة والسلام غم هم ورک سو، ژړا هم ورکه سوله. حضرت آدم علیه السلام په خوشحالي کې د دنیا څخه رخصت سو. بس
لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې چې کله وفات راغلی، حضرت عزرائیل علیه السلام چې راورسېدی، حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام د هغې څه مخکې راغلی. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته ویل د الله رسوله په الله دې مې قسم وي چې د جهنم ټول اور ستا د ورتګ په خاطر سوړ دی، چې الله تعالی جهنم ته ویلي دي چې ته به سړېږې او ټوله جنت کې ستا استقبال دی او ستا تیاریانې روانې دي چې محمد رسول الله جنتو ته راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام در سترګو هوښ کې راغلی، ورته جبرائیل ما لی وللجنه ما لی وللنار، زما او د جنت سره څه دي، زما او د جهنم سره څه دي. زه نه د جنت شوق په مخ اخستی یم، نه د جهنم بیرې په مخ اخستی یم. دا ما ته ووایه چې زما د مرګه بعد به زما د امت سره څه کېږي. زما سره نه د جنت فکر دی نه د جهنم فکر دی، او نه زه د جنت په شوق یم نه د جنت په بیره کې یم. د خپل امت معلومات راکړه، خپل امت به څه کوم، امت سره به مې څه کېږي. نو بیا حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام د الله تعالی پیغام راوړي چې ستا امت به ستا د مرګه بعد دغسې نه پاتېږي، او ستا د امت خلف او ستا د امت د حالاتو ساتونکی به الله تعالی وایي زه پخپله یم. بس پیغمبر علیه الصلاة والسلام په دې باندې بیا خوشحاله کېږي. حضرت نوح علیه السلام باندې چې مرګ راځي، حضرت نوح علیه السلام د یو روایت مطابق 14,500 کاله زندگی وکړه. چې کله حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته راغلی دی ډېر غم کوي. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته دا دومره زندگی دی ورته ډېر بې وخته راغلی، ډېر وختي راغلی. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته دا دومره زندگی دی ورته زندگی خو داسې ولکه یو کوډل چې ولاړی په یوه دروازه راووتم په یوه دروازه راننوتم په بله دروازه باندې راووتم. نو ما ته د ژوند نور راکول سي، لیکن د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې حضرت عزرائیل علیه السلام راغلی، پیغمبر علیه السلام حضرت عزرائیل علیه السلام ته وایي چې در څو پورې د جبرائیل د طرفه ما ته اطمینان د امت په باره کې راغلی نه، در هغې وخته پورې زه د الله حضور ته د ورتګ زړه نه سم ښه کولی، در هغې وخته پورې زه عزرائیل ته اجازه نه ورکوم چې زما روح پورته وکړي. د هغې سره د دې فکر نه و چې زما زندگی څومره سوه، زما زندگی ژر ختمه سوله. حضرت موسی علیه الصلاة والسلام باندې چې کله مرګ راغلی، نو حضرت موسی علیه الصلاة والسلام دستي حضرت جبرائیل علیه السلام ته ویل، ولی جبرائیله ما به د شام ځمکې ته ورسې، هغه مقدسه د فلسطین ځمکې ته مې ورسې، پر هغه ځمکه باندې به زما روح واخې، د دې مصر او د دې علاقې څخه به ما ورک کړي. ما ته به مرګ د فلسطین پر ځمکه باندې، ځکه هغې د شاده انبیاو ځمکه ده او هغې ډېره مبارکه خطه ده. لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله مرګ راغلی، حضرت جبرائیل علیه السلام ته یې د الله رسوله د وفات څخه وروسته به ستا جسد دستي جنتو ته ورسو. پیغمبر علیه السلام ته جبرائیل ما به قطعا جنت ته نه رسوي، زما بدن به د امت په مابین کې په خارو کې ږدي، ځکه په خپل ژوند کې د امت دپاره استغفار غواړم، زه به تر قیامته پورې په خپل قبر کې د امت دپاره بخښنه غواړم. نو بیا پیغمبر علیه السلام دا نه وایي چې ما د دې مځکې څخه بوځه، ما پلانکۍ مځکې ته ورسو، ما په دې مځکه کې د خپل امت په مابین کې ښخ که، او چې کله د خپل امت په مابین کې ښخ سم، زه به د مرګ بعد په خپل قبر کې هم د دې امت د ګناهګارانو دپاره معلومات غواړم، د دې امت د ګناهګارانو دپاره به معلومات غواړم. نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام او د نور انبیاو په مابین کې ډېر عظیم فرق دی. روایاتو کې راځي چې هره پنجشنبه او هر دوشنبه د پیغمبر قبر ته د امت اعمال ورپېښېږي. د پنجشنبې په ورځ او د دوشنبې په ورځ چې امت پر دې مځکه کوم عمل کوي، د عمل پیغمبر علیه السلام ته رسېږي. او که چیرې د امت په اعمالو کې نیک اعمالي، نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر خوشحاله او د خپل امت پر اعمالو باندې شکرونه ادا کوي. او که چیرې د امت په اعمالو کې کمزوري اعمالي ګناهي، نو بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام په خپل قبر کې د الله څخه مغفرت غواړي، د خپل امت دپاره د الله څخه بخښنه غواړي. بیا په قبر کې د پیغمبر علیه السلام فریادي، د پیغمبر علیه السلام ژړایي، د پیغمبر علیه السلام سوالي چې الله زما څخه وروسته زما امت دې حال ته رسېدلی دی، او زما د امت سره به د اسانیو د مغفرت معامله کوي. د وفات څخه یوه ورځ مخکې حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام راغلی. حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام چې کله راورسېدی، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي یا محمد ان ربک یقرئ علیک السلام
رب خو سلام په لاس راکړی دی، سلام راغلی. وایي کیف تجد نفسک، تا ته خپل ځان څنګه در معلومیږي؟ د خپلې ناجوړۍ پوښتنه الله تعالی ورباندې کوي. دی ورته یا جبرائیل انی اجد نفسی مغموما محزونا، زما نفس ډیر غمجن دی او زما نفس ډیر په غمو او زما نفس ډیر په مشکلاتو کې اخته دی. حضرت جبرائیل علیه السلام لاړی. دویمه ورځ بیا حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی، وایي الله سلام په لاس راکړې، څنګه حالت دی؟ دی بیا هغه جواب ورکړي زما نفس په ډیر غم او په ډیر حزن کې دی. درېیمه ورځ چې جبرائیل راغلی ورته حزن او غم د څه شي دی؟ ورته جبرائیل زما د امت د ګناهګارانو غم دی، چې در څو پورې زما د امت د ګناهګارانو حال ماته نه راکول سوی، چې زما د مرګ بعد به الله تعالی د هغې سره څه کوي، در هغې وخته پورې زما د زړه څه دا هم غم او دا حزن او دا غم نشي شو کېدلی. آخر چې حضرت جبرائیل علیه السلام څلورمه ورځ راورسېدی، او یا محمد ان ربک یقرئ علیک السلام، الله خو سلام په لاس راکړي او دا پیغام یې راکړی چې ستا په امت کې من تاب قبل موته بسنة قبل توبته، یو سړی چې ستا په امت کې د خپل مرګ څخه 1 کال مخکې د ګناهونو څخه توبه وکاږي، نو زه هغه توبه قبلوم، د هغې سره نور زه هېڅ حساب و کتاب نه کوم. پیغمبر علیه السلام حضرت جبرائیل ته یا جبرائیل السنة کثیر، کال خو ډېره زمانه د کال ډېره اوږده ده. حضرت جبرائیل علیه السلام دویم پیغام را رسوي، وایي ستا په امت کې که یو سړی د مرګ څخه 1 میاشته مخکې توبه وکاږي، لم الله وایي ما ته توبه قبوله ده، بس د هغې د ګناهو حساب نه کوو. پیغمبر علیه السلام بیا ورته جبرائیل الله ته وایي چې الشهر کثیر، شهر میاشتم ډېره زمانه ده، یو څه اساني وکړه. درېیم ځل حضرت جبرائیل علیه السلام راورسېدی، ورته الله سلام راته وایي ستا پر غم باندې الله تعالی دا فیصله وکړه ستا امتی که د مرګ څخه 1 ورځ مخکې توبه وکړي نو ما ته قبوله ده. زه د هغې ګناهونو حساب بیانه کوم چې 1 ورځ یې د مرګ څخه مخکې توبه وکړي. پیغمبر علیه السلام په سترګو کې اوښکې راغلې، ورته الیوم کثیر، زما امت غافل امت دی، زما په امت کې ورځم ډېره زیاته ده. آخر حضرت جبرائیل علیه السلام راغلی، من تاب قبل موته بساعة قبلت توبته، که ستا په امت کې د یو سړي د خپل مرګ څخه 1 ساعت 1 ګنټه 1 زمان لږ زمانه مخکې توبه وکړله، لا هم ماته توبه قبوله ده، زه د هغې ګناه حساب نه کوم. پیغمبر علیه السلام بیا ژړا شروع کړه، یا ربي الساعة کثیر، ساعت هم ډېره زیاته، یو څه اساني وکړه. آخر حضرت جبرائیل راځي، وایي حتی اذا بلغ روحه حلقوم، چې ستا د امتي د روح د ستوني ته راورسېد، ولا يمكن الاعتذار بلسانه ولا الاستحیاء، هغه سړي د ژبې قلم مات سولاري، په ژبه ماته توبه نشي کښلی. وندم قلبه، صرف په دې زړه کې پر دې خپله زندګي پښیمانه سو. لا قبلت توبته ولا ابالي، ای محمد ستا د امت توبه ماته قبوله ده، زه پر دې باندې څه پروا نه لرم. که چیرې د مرګ څخه په حالت کې چې د ټوله بدنه څخه ساره ټوله سوه او سا د ستوني ته راورسېدله او په دې وخت کې د ژبې قلم مات سو، ولا يمكن الاعتذار بلسانه، په ژبه باندې توبه نشي کښلی، او په دې وخت کې دی ماته متوجه سي، او په دې وخت کې صرف وندم بقلبه، په دې زړه کې پر دې خپله زندګي پښیمانه سو چې ما څنګه خطا وکړله. لا ای محمد قبلت توبته، ما ته توبه قبوله ده، ولا ابالي، پر ما باندې څه باک نه کوي. چې کله پیغمبر علیه السلام دا واورېدلو، د هغې څه وروسته د پیغمبر علیه السلام تسلي وسوله. پیغمبر علیه السلام د اهل بیتو څخه پوښتنه وکړه، تاسو د باندې مسجد کې وګورئ، ما یفعل الناس، دا خلک څه کوي؟ د هغې خوا څه جواب چې کله اهل بیتو مسجد کې وکتل، راورته الناس ینتظرونک، ای د الله رسول خلق ستا انتظار کوي. انصار دی، مهاجر دی، مجمع دا، مسجد ټول ډک دی، هغوی ستا په انتظار دی چې پیغمبر علیه السلام بل منزل ته راوځي. پیغمبر علیه السلام د خپل اهل بیتو انسانانو ته ویل چې زما په بدن کې یو قسم تبه ده او ګرمي ده، تاسو پر ما باندې یخې اوبه توکئ چې زما د بدن ګرمي سپکه سي.
پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې یو ځل 7 مشکه اوبه توس وې، لیکن د پیغمبر په تکلیف کې کمی نه رالی. دویم ځل 7 مشکه اوبه ورباندې توس وې، بیا کمی نه رالی. او دریم ځل چې کله اوبه ورباندې توس ولې بیا کمی نه رالی. بری ویل ورسه حضرت بلال ته وایي چې اذان وکړه او صحابو ته وایي چې زه د وتلو توان نه لرم، تاسو ته به نن د جماعت لمونځ حضرت ابوبکر درکړي. چې کله د باندې حال رالی صحابو کې ډېر غم. حضرت بلال حبشي چې کله اذان وکړي بس په مسجد کې ګرځي رالی، د پیغمبر علیه السلام حجرې ته ودرېدی، ورته الصلاة الصلاة یا رسول الله. د الله رسول خلک ټول د لمانځه په انتظار دي. 3 ځله غږ وکړي، د پیغمبر د حجرې څخه غږ نه راځي. 4م ځل چې غږ وکړي د پیغمبر په ډېر کمزوري اواز کې اواز راغلی او یا بلال لا استطيع الخروج، زه د راوتلو توان طاقت نه لرم. ورسه ابوبکر ته وامرو ابابکر، ابوبکر ته لمونځ راکړه. حضرت بلال حبشي چې دا خبره واورېدله چې د پیغمبر علیه السلام د راوتلو څه د ابوبکر تمه د بلال تمه وختله، نو بلال په دې کوڅو کې نارې کې وا غوثاه وا انقطاع رجاه وا انکسار زهراه، ای زما فریاده، ای زما د امید تمی، او ای زما د ملا ماتوالی، چې په الله قسم زما ملا ماته ده نوره، چې زه د پیغمبر علیه السلام نه وینم او پیغمبر علیه السلام د راوتلو طاقت نه لري. څوک به د دې امت رهنمایي کوي او څوک به دې امت منظور کوي؟ حضرت بلال چې یو څپکی وګرځېدی په کوڅو کې بېتابه اخر رالی مسجد نبوي ته. صحابه ټول په انتظار او په ژړا کې دي. حضرت ابوبکر یې د لاس ونیو، ورته پیغمبر علیه السلام وایي چې لمونځ راکړه. حضرت ابوبکر چې کله محراب ته راوړاندې شو، حضرت بلال حبشي اقامت شروع کړ. چې کله اشهد ان محمد رسول الله ته ورسېدی، حضرت بلال حبشي داسې چیغه وکړه چې پر هغه ځای د بېهوشۍ په کیفیت کې چې حضرت بلال حبشي چیغې کړې، په ټوله مسجد کې د ژړا یو شوش پورته سو. پیغمبر علیه السلام حضرت فاطمه زهرا ته وایي ته د دروازې څخه سر ورښکاره کړه په مسجد کې څه کیفیت دی. حضرت فاطمه زهرا چې سر راښکاره کوي په مسجد کې د ژړا ژوژ دی، که انصار دي که صحابه دي، هغه په داسې ژړا کې اخته دي لکه د هر چا د کور څه چې د کور یې ونازولی وتلی. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام به ورته وایي چې څه کیفیت دی. حضرت فاطمه زهرا وایي نه ابوبکر لمونځ ورکولی او نه خلک ستا د نه لیدلو توان نه لري، نو په خلکو کې ډېر سخت کیفیت دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله دا حالت واورېدی، د هغې څه وروسته حضرت علي رضی الله عنه را طلب کړي، علي را طلب کړي. د حضرت علي سره حضرت عباس رضی الله عنه را طلب کړي، او بیا لاس د حضرت علي، دا یو لاس د حضرت علي پر وژه نیولی دی، یو لاس د حضرت عباس رضی الله عنه پر وژه نیولی دی، او د حضرت عبدالله عباس رضی الله عنه دی. نو د دې دوو پر وژو باندې قرار دا پښې مبارکې ورپسې راڅکېږي، په خپله یې نشي پورته کولی. او مسجد نبوي ته رالی، د ټولو څه مخکې ممبر ته رالی، او د ممبر پر دې لوړه حصه باندې نشي کښېنستلی، د ممبر پر دې لاندې ځینه کښېنستی. بیا پیغمبر علیه السلام صحابو ته کوم وصیت وکړي، او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابو ته کومه تسلي ورکړه، او د هغې څه وروسته بیا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د وفات کیفیت په کوم شکل رالی. چونکې وخت ډېر مختصر دی، که زندګي و دا به بله جمعه کې کوو. الله تعالی دې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د رحمت څخه، الله دې د پیغمبر د شفاعت او د امتیت څخه موږ او تاسو نه محرومه کوي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي واخلي.